نو دی به لګی ګوره په سپیکر کې به دلته فتنه پیدا شوې ده، په دې کلي کې فتنه پیدا شوې ده او په دې دینداره خلکو کې فتنه پیدا شوې ده. نو ته به وایې چې الله خیر چې ته څوک یهودی شوی دی که هندو شوی دی نصرانی شوی دی څه چل شوی هغه اعلان یې کړی زه علیه حدیث یم. نو ستا په دې کلي کې چې دا قبر پرست اوسي دا فتنه نه ده؟ ستا په دې کلي کې چې دا خزعبلاتو والا او دا قصو والا او دا قبر پرست او پیر پرست او پیري او مریدي او منګړت قصې او بېدیني روانه ده، دا ولې فتنه نه ده؟ ستا په دې کلي کې چې دا چرس خرڅېږي او خلک اسکي او نشې تماشې دا فتنه نه ده؟ ستا په دې کلي کې چې دننه فحاشي کېږي ولې دا فتنه نه ده؟ ته دې مخنیوی نه کوې؟ ستا په دې کلي کې چې غلاګانې او ډاکې کېږي ته د دې مخنیوی ولې نه کوې؟ ستا په دې کلي کې چې د الله سره دښمني کېږي خلک سود خوري ته د دې مخنیوی ولې نه کوې؟ ستا په کلي کې هندوان اوسېږي هېڅ خبره نه ده، ستا په کلي کې کریسچن اوسېږي هېڅ خبره نه ده، ستا په کلي کې بریلی دی هېڅ خبره نه ده، ستا په کلي کې شیعه دی هېڅ خبره نه ده، ستا په کلي کې هر قسمه سړی اوسېدی شي عثماني پکې شتي بل شتي بل شتي هېڅ خبره نه ده، خو چې صرف یو سلفي راغی نو فتنه راغله. مشکل دا نه دی، مشکل بیا دا سلفي سبا له بیا خبرې کوي. مولوي صاحب تا چې را خبره وکړه په دې څه دلیل دی؟ دا ټکی نه دی دال لام یا لام دلیل، دا د دوی هر څه ختموي. چې یو پر پاسې دی که نه چې مولوي صاحب په دې څه دلیل دی، نو مولوي صاحب له دې سر وچورلاو، ځکه چې دی ده نه غواړي چې ما ته په کلي کې دې څوک پیدا شي چې هغه زما نه څه غواړي؟ دلیل غواړي. دا دلایل چې کله غوښته شروع شي خو کاروبار بندېږي. ما د یو مولوي صاحب بیان اورېدو وی اوس راته نوي فتنه دا پیدا شوې ده جی وایي د قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکوي، دې ته ولیاذ بالله فتنه وایي. نو په هره مسله خو هم دلیل نه وي وایي، دا اوس د ده خبره ده. الله یې د خولې نه دي چې خبره وبشي نو یې کمقلانو په هره خبره خو هم دلیل نه وایي. دا اوس خبره شوه چې دلیل بې نه نو ته دین څنګه ګرځې؟ چې دلیل بې نشته بیا خو دین نه دی، او چې دلیل وي بیا به دین منو. نو یې د ځان نه هم لیوني جوړ کړي، دلیل دلیل په هره خبره خو دلیل نه، نو چې دلیل بې نه بیا دین نه دی. خو افسوس دا مخامخ چې کم ناسي دا چې ورته زنده باد او مرده آباد نعره تکبیر او بس یو دقه نعره تکبیر او مرده آباد او زنده آباد زمونږ امیر کته او د هغوی امیر بره. زما په دې عوامو زړه مو وسوځي ورته مو غوسه پیدا شي، زړه مې په دې وسوځي غریبان دومره ناستي او حق یې ونه پېژندو، غوسه مې ورته په دې پیدا شي لکه اوس که زه خبره وکړم چې دغه مولوي صاحب په خطا دی د پلانې دي شي نو په ما پسې به خبرې کوي. ده وګوره داسې نه و په کار او کوم عالم چې ولا هر څه تباه کوي هغه یې څه دی؟ هغه زنده باد دی. نو په دې به سړی خفه کېږي نه؟ زه ترې نه مال غواړم، نه وله مال خرابوم الحمدلله، نه وله عزت ګډوډ کوم، نه مې دا ویلي چې دمونه اچومه، منترو والی یمه، کوډ والی یمه، ښځې راولئ، لوڼه راولئ، پلانې راولئ، هغه راولئ، نه دا قصو والی عزت نه خرابوم الحمدلله، بلکې کوشش کوم چې د خپلو خلکو عزت د الله په توفیق سره ښه ډېر کوم. او دریم او نه وله دین خرابوم، نه چې نه وله دین خرابوم، نه وله مال خرابوم، نه وله عزت کې ګوتې وهمه، د ما سره طبیعت نه لري. هغه کوم چې وله دا هر څه ختم کړي دي زار شه نر مولا نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې.